حدیث مبارک کی راضی امام طبرانی رحمه الله المعجم الكبیر کی دا روایت راوړی دی ابو عبدالله الاشعری رضی الله تعالی عنه هغه فرمایي وی نبی صلی الله علیه و آله وسلم یو سړی ولیدو او مونځ یې کو داسې مونځ یې وکړو چې ځان یې خلاص کو یعنی رکوع او سجدې په صحیح طریقه باندې نه وه نبی صلی الله علیه و آله وسلم د خپلو ملګرو ته وویل او دغه سړي ته اشاره وکړله او وویل وی لو مات هذا على حاله هذا که دا سړی چرته په دې حالات کې مړ شو لمات على غیر ملت محمد صلی الله علیه و آله وسلم دا د رسول الله علیه الصلاة والسلام یعنی زما په ملت باندې دا سړی مړ نه شو دا په بل ملت باندې بل ملت یا یهودیت دی او یا نصرانیت دی او یا مجوسیت دی او یا دهریت دی تاسو دې ته فکر وکړئ او موږ ډېر ځوانان یو ډېر ځوانان او سپین ږیري او دغه رنګې د الله سبحانه وتعالی بندګان لیدلی کېږي د ماسپښین لمونځ ایسته ځان خلاص کړي زمیندار د پټي په پوله باندې ولاړي دکاندار په دکان کې زر څادر مخې ته خور کې دغه رنګې څوک چې په لاره باندې رواني یا په سړک باندې څادر خور کې او مونځ ته ودرېږي د الله بنده مونځ خو د ټولو عبادتونو په ټولو بندګانو کې غوره بندګي ده دا په جومات کې کول پکار دي دا په جمع سره کول پکار دي جومات ته راشه په جمع باندې ودرېږه هغه مولا هغه امام پسې ودرېږه چې هغه د دې مانځه حق ادا کوي